آیا تا کله هم د خپل ځان په اړه فکر کړی چې تا خپله مبارزه کول ولې بند کړي؟ ته دې څه شي له خپل هدف نه راګرځولی؟ آیا بیخي زیات ستړی یې؟ پوره خوب دې نه ده کړی؟ کافي انرژي نه لرې او که کافي وخت نه لرې او یا هم که کافي پیسې نه لرې، نو هغه څه دي چې ته یې له خپل هدف نه راګرځولی؟ بهانې جوړول د ټنبلو انسانانو لپاره یو خوندور کار، خو ته باید نور د خپل ځان بخښل دې بس کړي. نور خلکو ته باید د دې له ویلو چې ته خفه یې، مات سوی یې، پیسې نه لرې، مینه دې له لاسه ورکړې، دا هر څه ویل نور باید بند کړي، ځکه دا کارونه دا ویل هیڅکله له تا سره مرسته نسي کولی، یوازې د مشکلات 2 چنده او 3 چنده کوي. نور باید خلکو ته د خپلو اهدافو په اړه د ویلو او له هغوی سره چې شتمن او یو ځای ته رسېدلي جګړه او کینه کول بس کړي، ځکه د نړۍ 80% خلک هغوی وو چې داسې هیڅوک یې نه لرل چې ملاتړ یې وکړي او یا هم شاته ودرېږي، خو دوی یو ځای ته رسېدلي، ښه کورونه، ښه بلډینګونه او ښه لګزري لایف لري. نور پورته سه او په رښتینې معنا سره خپل درون دې راویښ کړه. د ژوند لوبه پیل سوې او اوس یې وخت دی چې د بریا په واسطه له خلکو او نړۍ نه دې غچ واخلې. ته به دې د خپل ژوند چاپېریال او هر طرف نه مختلفې ستونزې ووینې، خو که ته غواړې واقعا هم بریالی سې، نو باید په هر ډول حالاتو کې د خپل هدف د لاسته راوړلو لپاره دې باید کوشش وکړي. په دې باید پوه سې چې بهانې جوړول هیڅکله هم نسي کولی ستا ژوند کې بدلون راولي. خو آیا ته به دا دروغ ویل نور بس کې؟ بهانې جوړول به بس کې؟ ته باید دې دروغو او دې بهانو جوړولو ته د حقیقت تر اغېز لاندې بدلون ورکړي. او حقیقت دا ده چې ته وخت لري، مهارت لري، انرژي لري، د خپل ځان د انګیزې وړتیا لري، نظم راوستلی سي تر څو د خپل هدف ته ځان ورسوي. د ژوند هر حقیقت د چیلنجونو د له منځه وړلو په واسطه له منځه تللی سي. اوس یې وخت دی، اوس یې فرصت لري او اوس یې پیل کولی سي. ووایه چې نن، سبا هیڅ سبا شتون نه لري، یوازې همدا نن باید پیل وکړي.